ملګرو بله ورځ یوسف جان یو ویډیو کړې وه په کوم کې چې تاسو ته د هغه په چینل باندې ښکاري کور د ګلالۍ د دې ماشومه دا تل په یوسف جان پسې یوسف جان یې راوستی و او کومه خپله غریبي چې وه هغه یې ورته بیان کړې وه ډېره زیاته غریبه وه کوم کور چې و یعنی عام ټینټ و او دې جینۍ وینا وه چې زه په دې ټینټ کې هغه پیدا شوې یم لکه ډېره زیاته غریبه وه نو د هغې نه پس بیا یوسف جان چې کوم دی هغې ویډیو ریکارډ کړه د هغې نمبر چې کوم دی هغه یې پرې هم ولیکو زموږ په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري که څوک سره رابطه کول ورسره غواړئ هغه نمبر یې چې کله ورکړو نو د هغې نه پس بیا مختلف خلک چې راله او د هغه سره میلاو شو څه مالي امدادونه یې ورڅه هم وکړه په دغه هکله کې چې کوم دی مس مردان تاسو ته اوس هم ښکاري هغه هم راله او د دې سره یې څه مالي امداد سره هغې دا هم ویل چې زه د کرایې کم کور چې دی هغه ګورم او که میلاو شو نو هغه به تاسو هغه کور ته زه د دې نه اړوم یعنی که مونږ وګورو یو خواجه سراج چې دی هغه راپاڅېدو د هغو سره یې د مدد کولو اعلان وکړو نو مونږ له هم پکار دی چې د داسې غریبو خلکو سره بېوسو خلکو سره هغه مالي امداد وکړو یعنی تاسو به د دې کم کور ویډیو چې دا هغه به کتلی وي ډېره زیاته غریبي یعنی دا اوس په نهم لسم کې ده او دا پیدا شوي هم هغه په داسې ټینټونو کې ده او د هغه وخت نه چې کوم دی خپل د دې جینۍ باقاعده دا هم ویل چې زما دوه درې ورونه وو خو د تبې د وجې هغه هم وفات شوي دي اوس زما ورور څه نشته پلار مې وایي هم بیمار دی نو یو ډېره زیاته غریبي ده ورکه په سکرین باندې تاسو ته نمبر هم ښکاري که څوک ورسره څه رابطه کول غواړي په دې نمبر باندې کولی شي که څوک ورسره څه مدد کوي دغه ویډیو وه دغه معلومات تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان